د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزو خپرندوی ادارې لخوا د عمل خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1403 کال د وری یا حمل میاشتې 26مه نیټه ده چې د 2024 کال د اپریل له 14 نیټې سره سمون خوري. زه زلمی عظیم اوس تاسو پام راوړم خبرونو ته. په اروزګان کې وروستیو سیلابونو 3 تنه وژلي دي. د اروزګان والي عنایت الله شجاع وایي چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 3 تنه وژل سوي دي. د ښاغلي شجاع په وینا په وروستیو سیلابونو کې لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده او یو شمېر رغنیزې پروژې هم له ګواښ سره مخ دي. د اروزګان والي زیاته کړه د خلکو حلقې سړکونه او باغونه ویجاړ شوي او هغه معلومات چې تر اوسه موږ ته د خلکو لخوا رسیدلي دي تر اوسه پورې لارې هم تړلې دي. د شخصیتونو سره د اړیکې کمیسیون ویلي چې تیره میاشت کې د تیر حکومت 20 نه زیات غړي هیواد ته واپس شوي دي. د دغه کمیسیون ویان احمد الله وثیق په دې اړه وویل چې په راستن شویو کې یو سیک هیوادوال هم شامل دی. ښاغلي وثیق ډاډ ورکړ چې د تیر حکومت د ځینو غړو د راستنېدو هڅې هم روانې دي. او په پای کې ایران تیره شپه په 311 توغندیو او بې پیلوټو الوتکو برید وکړ. د نړیوالو رسنیو په وینا دا برید تیره شپه د ایران پر کنسولګري د اسرائیل د برید په غبرګون کې شوی دی. په دغه برید کې ایران 115 بې پیلوټه ځانمرګي 40 کروز توغندي او 110 نه ځمکې څخه ځمکې ته ویشتونکي توغندي کارولې دي. د اسرائیل د پوز ویان ویلي چې پر اسرائیل د ایران د برید په لړ کې ځینې توغندي د عراق او یمن له خاورې توغودل شوي دي. له ملتیا مننه، تر بیا ښه وخت او ښې چارې.